الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليسير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. ده بلوغ المرام د امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله کتاب دی. ابن حجر رحمه الله غ عالم دی چې داغه په لسګونو کتابونه موجود دي او ډیر یو خیرخواه د دې امت دی. د ابن حجر نوم دی، لقب د شهاب الدین، د دین ډیوه، او یقینا چې د دین ډیوه بخاری من یو غټه شرح لیکلی ده چې ټول شارحین دا غینه استفاده کوي او ټول علما کرام. نوم د چې کوم دی علي ابن احمد ابن محمد ابن احمد دای نوم دی. ابن حجر د په نیکونو کې څوک تیر شوی دی یا یاسي مشهور شوی دی په ابن حجر باندې د قوت حافظي د قوت د وجنه. بعض اهل علم بدته ابن حجر یو چې د کانی بچي، یعنی الله سبحانه و تعالی د کانی په شنی مضبوط دماغ ورکلیو. دا کتاب لیکل دی د مقدمه کې خطبه ده، موږ به اسانه معنی سره اسانه طریقې سره به دې معنی کو، او د مقدمه کې د خپل اصول بیانې د دې کتاب د فهم د پاره چې دې کتاب من رسو بیا مرګري پویږي ښه. دا خطبه واوري صرف دومره ضروری نه ده که تاسو زده نه شو نو د اهم څه خبره پکې نشته دی، خو هغه چا د لپاره ضروری دی چې هغه دا کتاب زده کول غواړي نو د پکې څه قواعد او ضوابط ویلي دي. موږ یې اسانه معنی کوو ان شاء الله. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله د لپاره دي، الله د لپاره صفاتونه دي. علی نعمه الظاهره، په نعمتونو د الله تعالی باندې ظاهره چې ښکارا نعمتونه کړی، ښکارا د الله ډېر شي نعمتونه دي، نو خوراکونه دي او اسکاکونه دي او جون دی او ډېر نعمتونه الله کړی دي. والباطنه، او باغ نعمتونه چې پټ دي، پټ نعمتونه سدي معرفت د الله تعالی دی، محبت د الله تعالی دی چې د مؤمنانو زړونو کې پروت دی، علم دی د الله شکر دی په دې نعمتونو. قدیما وحدیثا، مخکنی نعمتونه دي، وحدیثا او نویم دي، الله نوی نوی نعمتونه هم کړي دي او کوي او زاړم دي. نو والصلاة والسلام، درود و سلام دی علی نبیه، په نبی داغه الله باندې، ورسوله او پر رسول الله باندې. رسول او نبی کې څه خاص فرق نه، د عام علماء په نسبت باندې دیو بل په معنا استعمالي، خو یو زیره شي فرق به خلق کوي. نبی ویل کېږي دې ته جگہ سره نوې شریعت نوي، او رسول سره غالبا بلکې همیشه لپاره نوې شریعت وي، یعنی هر رسول نبی وي او نبی ضروري نه چې هغه د رسول وي، زاړه شریعت باندې تبلیغ کوي. محمد و آله، چې محمد سلام دی او دغه په کورنۍ دی درود او سلام، واصحابه الذي وصحبه الذين، او په صحابه کرامو مرګرو دغه باندې دی درود او سلام، الذين کسان سوارو چې هغه تللی دي فی نصرت دینه، په نصرت کولو د دین دغه پیغمبر کې چې دغه پیغمبر د دین ډیر غټ نصرت او مدد کړی دی.
سیرا حسیسا په مزل تیز باندې تیز مزل کړی دی او د الله او د رسول د دین حفاظت او مدد کړی وعلى اتباعهم الذين او په تابعدارو دا غي هغه کسانو باندې یعنی پاغې دې درود او سلامي الذين کسان دي ورثوا علمهم چغي میراث کې وړل دی علم د صحابه کرامو نه تابعین تبع تابعین تر اوسه پورې چې د صحابه کرامو علم په میراث کې وړل دی ول علماء او علما چې دي ورثه الانبیاء دا خو وارثان دي د انبیاء او دا علم ته پاتې شوی دی اکرم بهم ډیر عزت مندي بهم په دې حاصل اول سلام اکرم بهم ډیر عزت مندي بهم په دې سره وارثن د حیثیت د وراثت نه چې وارثان دي و موروثا او ډیر عزت مندي هغه څوک چې داغه میراث وړلای کی یعنی صحابه کرامو عزت من خلق ورستو دا چا چې میراث وړای دا عزت من خلق دي اما بعد فصل دینا فهذا دا کتاب چې ابن حجر رحمه الله وي مختصر یو مختصر کتاب دی مالک له دی یشتملو چې شامل دی على وصول الادله په اصول د دلایلو للحدیثیه د حدیث متعلق چې د حدیث متعلق قواعد او ضوابط او هغه جامع حدیثونه ذکر کوم للاحکام الشرعیه د فار د حکمونو د شریعت د معلومولو چې د شریعت د احکامونو من خبر شو کنه اسنه چې سړی وي پلان شي جایز دی ناجایز دی دلیل څه دی وي دلیل په فقهاو ته معلومی زموږ د دلیل سره سکار دی یاره نه پکار ده چې هر مسلمان د مسلې د دلیل نه خبر وي نو حررته مالک له دا کتاب امام ابن حجر وي تحریرا بالغا په لیکلو کامل سره پوره لیکل مې بکلی دي لیسیر چې وګرځي دا کتاب من دا چا د پاره يحفظه چې دا یادې چې وګرځي یا غسوک چې دا کتاب یاد کی په یادو باندې بین اقرانی په منځ د مرګرو کې نابغن کامل او چت څوک چې دا زما کتاب وي په یاد کې نو هغه به ګور ډېر غټ سړی ته جوړ شي او حقیقت دی د امام ابن حجر رحمه الله دا کتاب ډېر عظیم شان کتاب دی وړو کې کتاب دی خو ډېر په کوزه کې سمندر را بند کړی دی ويستعين به او مدد به حاصل کی به په دی باندې طالب المبتدی هغه طالب چې ابتدا کوونکی دی ابتدایي طالب د پاره دا ډېر مفید دی ولا یستغنی او به پروان نه دی عنه د دین الراغب المنتهی الراغب غمینه کوونکی چې د علم سره مینه نو هغه ګوره به پروان نه دی المنتهی اگر که انتها ته رسیدلې سړی غاټ عالم دی خو د امام ابن حجر د کتاب نه باغم به پروا نه ډیر خیر پروت دی هر مسلې به ته دلیل معلومي اوس خپل طریقه بیانې مهم ځای پکې دا دی وقد بینت یقینا ما بیان کړی عاقب کل حدیث رست هر یو حدیث نام من اخرجه هغه څوک چې راایستلې دی دا حدیث راوړی دی دا حدیث من الائمه د غټو امامانو نه لإرادة نصح الامه د فارد خیر خواهی چې اراده مې وا چې پیدا ورسوم امت ته چې امت ته پیدا ورسی د دې لپاره مې دالی کله دي څومره خپل نیتونه دي خلکو نو دی وی د هر حدیث نه رستو ما هغه څوک بیان کړی دي چې چا دا حدیث را نقل کړی دا مهمه مسله ده پکې فالمراد بالسبعه کله به امام ابن حجر په دې کتاب کې حدیث راوړي او دسی به و چې رواه السبعه دا حدیث وو راوړی دی نو وی د وو نظم څه مطلب دی احمد والبخاري ومسلم د دین مراد زما د وو نسی امام احمد یې د مسند احمد کتاب د امام احمد رحمه الله بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه وشو کنه وبالسته او کله بزویم چې شپږ راوړی دی د ستونه مې وې څه مراد دی من عدا احمد چې سوا د احمد ندی ان امام احمد کتاب ته لري کا باقی کتب سته چې پاتې شو نو کله به دی وی رواه سته نو مراد به د ستونه صحیح سوا د امام احمد نه وبالخمسه او کله به زما چې رواه الخمسه پنځه راوړی دی نو من عدل بخاری او مسلم سوا د بخاری او مسلم نه چې بخاری او مسلم ته لري کا باقی پنځه پاتې شو مسند احمد ابو داود ترمذی ابن ماجه نسائی
وقد اقول کله کله بزوی ما الاربعه واحمد څلور راوړل د سره د امام احمد نه کله به اصطلاح بدلو کله به د شی ما دا دماغه په شان شو تقریبا او کله به وایم وبالاربعه مراد زما د 40 بسې من عد الثلاثه الاولى هغه درې ولنی ته لري کا وو کنه د وو نه درې ولنی لري کا نو څلور پاتې شو درې ولنی څوک دي مسند احمد بخاری مسلم کله به د شی ما وبالاربعه لکه دا مطلب شو او کله به د سوي مو بالثلاثه او په ثلاثه می مطلب څه دی من عداهما وعد الاخير هغه چې ما سوا د دین دی یعنی اولنی ما سوا او اخرنه هغه تلرک اولنی څوک مسند احمد بخاری مسلم اخرنه څوک نسائی نو پاتې څوک شو ابو داود ترمذی ابن ماجه وبالمتفق علیه کله به زم چې متفق علیه نو خو واضح دی چې بخاری او مسلم دی مراد دي وقد لا اذكر معهما غيرهما او کله کله به زن ذکر کوم د بخاری او مسلم سره د دینه سوا چې څوک دي کله به یو حدیث راوړم صرف وایم چې بخاری او مسلم کې راغلي متفقون علی نور باندې ذکر کوم ډیرو کتابونو کې راغلي خو نور باندې ذکر کوم ځکه چې بخاری او مسلم ذکر شو بس دا کامل دي نو دا طریقه به زما وما عدا ذلك واغه چې ما سوا د دې کتابونو ندي او نورو کتابونو کې حدیث راغلی په هو مبین دا غیب وضاحت کړی شوی الته رواه الدارقطني یا رواه طبراني نو وې د دې بالته شي هغه بالته ما نوم خستي وما عدا ذلك فهو مبين او چې ما سوا د دې دا غیب بیان کړی شوی دی وسميته بلوغ المرام نومي خیر ماده ته بلوغ المرام بلوغ المرام څه ته ویل کی مرام وای مقصود ته بلوغ وای رسیدلو ته یعنی دا کتاب سره مقصد ته رسي چې د مسلې دلیل ته سره رسي من ادله الاحکام د دلایل د احکاماتو یو حکم ته راوړل دا شی جایز دی لکه دلیل څه دی ناغه دلایل به ما ذکر کړي والله اسال والله انا سوال کوم ابن حجر رحمه الله وي الله يجعل ما علمنا الله يجعل چې ونګرځي ما هغه علمنا علينا وبالا چې مونږ ته په پوهه را کړی دا په مونږ دی وبال او ضرر ونه ګرځي حسنه چې دا زموږ علم مونږ د لپاره ضرر نشي وی الله نه سوال کوم چې دا سمنګ ته راز د کړی دي چې دا زمونږ د لپاره سبب د وبال ونه ګرځي وان يرزقنا العمل او توفیق را کې مونږ ته د عمل کولو بما هغه سمني يرزيه چې الله خوشاله کوي سبحانه وتعالى چې الله سبحانه وتعالى په څه خوشاله کیږي چې پاغه من د عمل کولو توفیق موږ لرا کی او دا څه چې موږ ته نصیب کړی دي چې دا زموږ د لپاره وبال ونه ګرځي نو دې جبر دا مقدمه شو د دین وروسته به بابونه او احکامات شروع کیږي